زابل ځایي چارواکو له لوري هغه پیسې چې د یوې ټرافیکي پیښې پر مهال یو موټر کې موندل شوې وي بیرته خپل اصلي څښتن ته وسپارل شوې. دا پیښه څو ورځې د مخه د کابل کندهار په لویه لار د زابل ولایت په مربوطاتو کې رامنځته شوې وه او د امنیتي ځواکونو له پلټنې وروسته ټکر شوي موټر کې میلیونونه افغانۍ موندل شوې وي چې ټولنیزو رسنیو کې دا پیښه ډیره لاس په لاس شوه. تازه د زابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي یادې پیسې خپل اصلي څښتن ته سپارلي او هیڅ حق نه لري چې د چا مال او ځان ته د دوی په خبره زیان واړوي. امنیتي منصوبین زیاتوي دا پیسې د یوې رسمي پلاوي پښتون کې هغه سراب ته چې د هلمند اوسیدونکي دې سپارل شوي دي. رهبرۍ له لوري یو کمیټه تعیین سو، یا د کمیټې ټولې پیسې وشمارلې چې نن یاد سراب ته د یاد مبلغ پیسې د زابل ولایت د والي صاحب په هدایت باندې د کمیټې په حضور کې او د ترڅنګ د استخباراتو ریاست د استازي او علماو شورا د استازي او د زابل ولایت د صرافانو اتحادیې د استازو او ځینې نورو تجارانو په حضور کې تسلیم شي. هم باور دا دی چې دغه ډول پیښو ځای ته د امنیتي ځواکونو پر وخت رسیدنه د دې لامل شوي چې د خلکو مال خوندي پاتې شي. همدې حال کې د یادو پیسو څښتن وایي د زابل ولایت د امنیتي مسؤلینو له چټک اقدام خوښ دی او زیاتوي ټولې پیسې چې د ده په خبره سلګونه میلیونه افغانۍ وي بیرته ورته سپارل شوي دي. دا واقعا زه په ویاړ سره وایم هغه مبلغ 645 لکه افغانۍ 3715 ډالر هغه موږ ته نن د زابل ولایت مقام کې راته د والي صاحب د قومندان صاحب د امنیه د علماو د شورا د مشرانو او کمیټه چې ټاکل شوې وه هغه پیسې موږ ته ټوله په پوره رقم باندې راته راورسېد. د زابل ځایي مسؤلینو له موټر چلوونکو او ټولو هغو کسانو چې د کابل کندهار په لویه لاره تګ راتګ کوي غوښتنه کړې تر څو له احتیاط کار واخلي او د ورته پیښو د تکرار مخنیوی وشي. د یادونې وړ ده چې امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د مشکوکو او ورته پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې خبر ورکړي تر څو د خلکو مال او ځان خوندي پاتې شي.